درنو دوستانو سلامونه نیکی هیلی. زه نن راغلی یم سان فرانسیسکو ښار ته. سان فرانسیسکو خو ډېر د امریکا مشهور یو ښار دی. تاسې وګورئ چې زموږ خلک په ټوله نړۍ کې خلک د امریکا پسې نفس وځي او وایي چې باید موږ امریکا وګورو، امریکا ته لاړ شو، هلته ژوند وکړو. مګر زه تاسو د امریکا احوال اوس ښایم چې امریکا په څونه بدو حالاتو کې قرار لري، ځکه چې دوی ټول خپل پیسې، خپل توجه په جنګ کې استعمالوي، خپل وطن ته اوس دومره توجه نه کوي. نو تاسې وګورئ دلته دومره غریبان دي، دومره هوملسان او دومره بیکاره خلک دي چې په خپل وطن به خلک شکر وباسي. نو دا زه به تاسو ته هغه خلک ښایم چې دوی کورونه نه لري او ټول په ډرګو، په هوملس دي او د سړکو په غاړه کې ویده یې، کورونه نه لري. زه به تاسو ته نن یو ویډیو ښایم. ببینیم که چقدر هوملس زیاد هست اینجا. چتلی چقدر زیاد هست ایگو؟ هیچ سان فرانسیسکو که اگه ما می آمدیم چقدر پاک صفا می بودیم، حالی سایگو سرکایش ببین در هر جای کثافات افتاده دیگه. خودش مربوط گورنمنت است، گورنمنتش غرق است دیگه. او دیگه چی بد گرزی بد بپرزی دیگه. این توجهش کلش تا جنگ است، به مملکت های دیگه کمک میکنه که مردم از بین بره، کشته شود. مگر مردم خودش این حالی از گشتگی و از فقر و بدبختی این است. یعنی خانم در موتر زندگی میکنه، سیخ بغل در موتر زندگی میکنه، نه در جان ما نه بیای بارا لک نکنه. باشی اینجاست، اینجا زیاد است. اینجاست زیاد است. ببین در لبای سرک افتاده کلشان دیگه. اینجا خیمه ها زده، سعی که در لبای سرک خیمه زده. اینجا خیمه زده، خواب استراحت هستن. کلشان در سرک هستن، بازم سگای خود اعلان نمیده. کلشانه در بغلای سرک کلگی خواه هستن. پلیسا، موترهای پلیس در جای استاد است دیگه. از خاطر قدر این آرام است که پلیس اینجا میگرده که توبه کثافات ببینی. خودیم در شیشه چرا میاییم یکر دو شیشه ما دوستانو دقیقه زهم دلتا یم شیشه که ممتاز
مینل جان بیګي نه دلته سوالګر دي دوستانو وګوري سوالګران راغلي دي دغه ده پیسې ورکوم دغه دی سوال نغمه جان ثواب گرفتی جوان اینه جوان جوان باید از طرف سپورت شود مثلا چی میکنه گدایی میکنه یا شد سان فرانسیسکو